سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. بالاخره پاکستان په دې وتوانېده چې خپله لوبډله د 2025م چمپیونز ټرافۍ لوبو ته اعلان کړي. داسې حال کې چې ټولو لوبډلو خپل سکواډونه اعلان کړي، خو پاکستان په دې باندې نه و توانېدلی چې خپل سکواډ اعلان کړي. کیدای شي د دوی په کرکټ بورډ او یا هم کومه داخلي کشمکشونه چې وو تر دې دمه یې لوبډله نه وه اعلان کړې، خو بالاخره دوی خپله لوبډله اعلان کړه. باید وایم چې پاکستان ډیر قوت یا فوکس د خپل په تیز توپ اچونکو کړی دی. که وګورو شاهین شاه افریدی، د ده ترڅنګ حارث رؤف، نسیم شاه او محمد حسنین د دوی په لوبډله کې تیز توپ اچونکي دي. خو که د سپینرانو برخې ته راشو، دوی سره داسې کوم خاص سپینر بالر نشته دی، کوم چې شاداب خان باید دوی په سکواډ کې اخیستی وای، خو نه پوهېږم چې دوی ولې نه دی اخیستی. شاداب خان ښه لوبغاړی او ښه ثابت شوی په ډیر بد وخت کې، سخت حالاتو کې د پاکستان لپاره ښه بیټینګ کولی شو، خو دوی ځان سره شاداب خان هم نه دی اخیستی. دا چې آسیایي پیچونه دي، دلته سپینران ډیر ښه چلیږي، نو پاکستان خپله دغه چمپیونز ټرافۍ کوربه دی. باید دوی سپینرانو باندې ډیر فوکس کړی و، خو نه دی کړی. نه پوهېږم دوی به ځان ته دلایل لري. دې ترڅنګ باید وایم چې د پاکستان لپاره بد خبر دا دی چې دوی په لوبډله کې سایم ایوب ځان سره نه لري. سایم ایوب چې د پاکستان لپاره ډیر ښه لوبېدلی و، خصوصا کله چې دوی د وروستۍ لوبې وکړې، سام ایوب ډیر 50 سلیزې ځان سره درلودلې، خو نوموړی پښه یې غوڅه شوله او ونه توانېده چې په دغه چمپیونز ټرافۍ ته جوړ شي او ولوبېږي د پاکستان سره. نو دا د پاکستان لپاره ډیر بد خبر دی. باید وایم چې فخر زمان دوی بیا ټیم کې ځای په ځای کړی دی، بیا راغوښتل شوی دی. فخر زمان په 2019 چمپیونز ټرافۍ کې ډیر په زړه پورې ولوبېده، خو وګورو چې په 2025م کې چې په ده باندې ډیر اعتماد شوی دی، دی بیا راغوښتل شوی دی څه کوي. همدارنګه باید وایم چې د 2023م نړیوال جام شفیق او اماد دوی ځان سره نه دی اخیستي. امام الحق او شفیق دواړه اوپنران دوی ځان سره نه لري، نو کاملا په ټاپ اډر کې دوی تغییرات راوستلي، خو میډل اډر یې بیا ډېر ښه دی. کپټان رضوان، همدارنګه نور لوبغاړي بیا د پاکستان لپاره کولی شي چې ښه لوبه وکړي. د پاکستان ګټه دا ده چې د خپل په کور کې لوبېږي، ډېر تماشاچیان به د دوی وي، نو دوی به ډېر ښه ولوبېدلی شي، امکان نه د دې شته. خو افغانستان سره په لومړني پړاو کې کومه لوبه نه لري، په دې هیله چې دویم پړاو ته دواړه لوبډلې لاره پیدا کړي او افغانستان سره لوبه ولري او د خپل په کور پاکستان مات کړو.